ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور. سلامونه ستړي مشه زه عبدالمتین ستانکزی د دې ساعت خبرونو تاسو ته وړاندې کوم او هیله ده چې تر پایه زما ملتیا وکړئ. له چین هیواد څخه د سوداګریزو توکو 55 کانټینرونه له 20 ورځو وروسته د قزاقستان او ازبکستان هیوادونو له لارې په تیریدو سره د حیرتانو بندري ښارګوټي ته راورسېدل. د دغو سوداګریزو توکو د سپارلو په مراسمو کې چې د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزیر او د ازبکستان هیواد د ډیپلوماتیکو استازو پکې ګډون درلود. هر یو یې د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریزې پراختیا ټینګار وکړ. د ملي سوداګرو 55 کانټینرونه د اورګاډي له لارې د حیرتان بندري ښارګوټي ته راورسېدل. دغه اورګاډي 20 ورځې وړاندې له چین هیواد څخه افغانستان ته حرکت وکړ چې د قزاقستان او ازبکستان هیواد له لارې دغه هیواد ته راورسېده. د هیواد د صنایعو او سوداګرۍ وزیر چې په همدې موخه بلخ ولایت ته راغلی وایي اسلامي امارت هوډ لري چې دغه ترانسپورتي دهلیز فعال وساتي. محموله‌ای که فعلا از کشور چین به افغانستان رسید امروز ما شما شاهدش هستیم. تقریبا از خیلی شرق چین است که حرکت کرد و در مدت 20 روز الحمدلله به افغانستان رسید. بزرگترین از اموالی که در محموله است کبابی است که همیشه افغان ها از او استفاده میکنن و همچنان سامان و وسایل برقی است، الکترونیک است، ظروف است، پرزجات است و بعضی چیزایی که همیشه معمولا از کشور چین ما و شما واردات می داشته باشیم و الحمدلله شامل محموله است. همدارنګه د بلخ مرستیال ولی او په مزار شریف ښار کې د ازبکستان سرقنصل دغه دهلیز د افغانستان او ازبکستان او چین ترمنځ د اړیکو د پراختیا یوه نښه وبلله او د دغو اړیکو پر ټینګښت یې ټینګار وکړ. زمانی که امارات اسلامی در افغانستان حاکم شدند در همه روز اول تا امروزه که در پهلی به همراه امارات اسلامی بودند و در هر نوع همکاری که در وقت ضرورت بودند اینا کردند، دریغ نکردند. الله تعالی بر این اجر بده. همسایه با همسایه حق داره. ما همیشه در پالوی شما هستیم، در خدمت شما هستیم و همین چیز حسن همجواری، یک پرینسیپ حسن همجواری همیشه ما انشالله کریم مراعات میکنیم انشالله کریم. له بلې خوا د بلخ ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس د سوداګریزو راکړو ورکړو په زیاتولو کې له دغې لارې څخه ګټه اخیستنه مهمه بولي او زیاتوي چې دغه دهلیز د صادراتو د ودې ترڅنګ د ترانسپورت د لګښت په کمولو کې هم مرسته کوي. بر علاوه که تقویت جایگاه اقتصادی ما و به اصطلاح موقعیت استراتژیک ما رو تعیین میکنه و به خاطر زیاد ظرفیت مبادلات تجارتی و هزینه کمتر و رشد صادرات ما خیلی با اهمیت میباشه و خاطری که شما شاهدش بودین این بر علاوه که واردات داشت و همین مقدار میتونه که صادرات هم داشته باشه. د افغانستان، ازبکستان، قزاقستان او چین ترمنځ دغه ترانزیټي دهلیز د ځمکني وارداتو او صادراتو له چټکو لارو څخه ګڼل کیږي او له دې دهلیز څخه د افغانستان او چین ترمنځ د توکو لیږد له 15 تر 20 ورځو پورې وخت نیسي. د بلخ ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو ریاست چارواکي وایي چې په روان لمریز کال کې له ایران او پاکستان څخه راستنې شوي نږدې 2000 کورنۍ د بلخ ولایت په بیلابیلو سیمو او ولسوالیو کې ژوند کوي او ډیر ژر به د امیرالمؤمنین په حکم سره ورته ځمکې وویشل شي. له شاوخوا 2 کلونو راهیسې له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ روانه ده چې هره ورځ په تیریدو سره دغه لړۍ زور اخلي او هره ورځ لسګونه افغان کډوال هیواد ته داخلیږي. هیواد ته تازه راغلي ځوانان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي خو د بلخ د کډوالو راستنیدونکو چارو مسؤلین او مرستندویه ادارې هڅه کوي چې دغې ډلې ته ټول لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د بلخ ولایت د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس وایي چې په روان لمریز کال کې له ایران او پاکستان څخه څه د پاسه 2000 کورنۍ راستنې شوي او د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار او ولسوالۍ کې په بیلابیلو سیمو کې میشت دي او د امیرالمؤمنین لخوا به مهاجرینو کورنیو ته د استوګنې ځمکې وویشل شي.
په بلخ ولایت کې په 1403 کال چې دا اوس روان ده د ایران هیواد او د پاکستان هیواد څخه تقریبا تر 1,500 کورنۍ تر 2,000 کورنۍ پورې داسې راغلي دي چې دا په بلخ ولایت کې په 15 ولسوالیو او 12 ناحیو کې میشت دي او د امیرالمؤمنین شیخ صاحب فرمان هم راغلی د الحمدلله چې توزیع د ځمکې د مهاجرینو دپاره هغه سلسله موږ اوله مجلس کړی د کمیټه کېنستلې ده انشاءالله د مهاجرینو دپاره د ځمکو توزیع به هم شروع شي. باید یادونه وشي چې په ولسوالیو کې راستانه شوي کډوال د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار او ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې د ژمي په موسم کې له ګڼو ټولنیزو ستونزو سره مخ دي او له مرستندویو ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ټولنیزو ستونزو د هوارۍ لپاره جدي اقدامات وکړي. په بلخ کې د چرګانو د دانې او حیواني خوراکي توکو د تولید په برخه کې یو پانګوال په دې بریالی شوی چې 200 کورنیو ته د کار زمینه برابره کړي. د دغې فابریکې د مسؤل په وینا په ورځ کې 240 تونه د چرګانو دانه تولیدوي. د افغانستان اسلامي امارت له واکمنۍ سره صنعتکاران او تولید کوونکي هڅه کوي چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي او په بیلابیلو برخو کې د کاري فرصتونو په رامنځته کولو او پانګونې سره د تولید بهیر چټک کړي. عملا تولیدات خود در بخش تولید دانه مرغ‌های گوشتی، دانه مرغ‌های گوشت تخمی و خوراک حیوانات فارمی که گاوای گوشتی میشه و گاوای شیری در بخش تولیدات داره و در یک شبانه روز 240 تن دیگه تولیدات داریم و فعلا در بخش فابریکه ما تقریبا حدود 150 الی 200 نفر مستقیم کار میکنن، عملا فعالیت میکنن و به تعداد زیادتر از او غیر مستقیم فعالیت میکنن. په ورته وخت کې یو شمېر ځوانان چې په دې فابریکه کې کار کوي له شته فضا څخه خوښي څرګنده کړه او له هیواده بهر له عامو پانګوالو یې وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او خلکو ته د کار زمینه برابر کړي. الحمدلله خیلی خرسند هستیم که چنین سرمایه‌گذارایی که در وطن ما خدمت میکنن و فابریکه های تولیدی را آغاز کردن ما میتونیم توسط ازی در اینجا کار بکنیم، نفقه زندگی خود را پیدا بکنیم و خرج بکنیم. زمانی که ما در ایش فابریکا آمدم بسیار خوشحال شدیم از کاری که در اینجا میکنم، بسیار خوش هستم. معاش خوب را میده که زندگی ما را پیش میرود و از تجارت خارجی که در کشورهای خارج هست از اونا خواهش میکنیم که دوباره بیاین در افغانستان مثل فابریکا بسازن تا جوانایی که خارج از افغانستان است دوباره بیاین در خود افغانستان کار کنند. د یادونې وړ ده چې کورني تولیدات نه یوازې د یو هیواد د ځان بساینې سمبول دی بلکې د هغه هیواد د اقتصاد ځواک هم څرګندوي. د بلخ ملي تلویزیون قدرمنو لیدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا ښې چارې